موټرسایکلانو ته وګورئ چې څونه میخوار راسه ورته وګوره ټوله هندوانې دي او خټکي دي د موټرسایکلان چې لا په نظم درولي ښه خوند کوي دا ډېر خوندور درولي دي دا موټرسایکلان یو اندازه په ساختماني ماشینري یا وسایلو کې هم داسې ده چې پرمختګ شوی دی اوس وینې دا ډېر اټومیټیک میکسر دی چیش دې رانیوی ذکره د دې کار وسو چپس یې رانیوی دا چمنیان نو ټوله د خلکو ډکي سلامونه ستړي مه سئ نو مازدیګر مو په خیر زما خو مازدیګر دی ستاسو کار وخت نو هغه وخت مو په خیر نو کندهار عینومېنه د جمعې ورځ نو دا هغه ځای دی په عینومېنه کې چې د جمعې په ورځ بس ډېری خلک دی ساحې ته راځي کښېني بس تر ناوخته پورې نو ماښام بیا بیرته چې برق راشي بیا هم ښه خوند کوي عوام یو څه برابره شي اوس نو د ورځې ګرمي خاص خلک نه وي په عینومېنه کې نو مازدیګر ټیم بیا بیروبار زیات شي زما اراده داسې وله مال چې دلته یو ځای موټر ودروم او نن بیا په پښو باندې یو ګړی وګرځېږم ذکره څه ښکاري ذکره هم راسره ده وینې په پښو ځو تا د په موټر کې ښه خوند درکوي دا صحیح ده په موټر کې به وګرځېږو صحیح دی یو څه قدم به مو په موټر کې به مو وګرځېږو او نن بیا داسې وریځ د وینې ټوله ورځ خوب نو بس خدای دې وکړي چې باران ونه شي نو اکثره شیان داسې دي چې د بارانه فعلا بد وړي هندوانې او خټکي خو وینئ چې څونه ډېر شوي دي دا د عینومېنې عمومي دروازه ده دلته بیروبار ډېر دی موټر هم سړی نشي درولی که نه یو ګړی چې په سړی په پښو وګرځېږي دا ځای هم صحیح دی راسه ورته وګوره ټوله هندوانې دي او خټکي دي موټرسایکلانو ته وګورئ چې څونه میخوار تر عمومي دروازه راواوښتلو بس نو چې څونه لوړ ځې بیا په هغه اندازه باندې رش کمیږي که څه هم د جمعې په ورځ باندې هر ځای خلک ډېري خو بیا هم لوړ یو څه وضعیت نورماله شي بېرته دلته بیخي موټرسایکلانو والا موټرانو والا ډېر سره کښته و پورته کېږي او د کولډ ډرینکو د دې پاپړو او سنیکس د دې شیانو دوکانونه نو ماشاءالله بیخي ډېر شوي دي د موټرسایکلان چې لا په نظم درولي ښه خوند کوي دا ډېر خوندور درولي دي دا موټرسایکلان خلک بس نو اکثریت پر پیاده رو ناست دي په دې وخت کې پیاده رو ډېر ګرم هم وي نو نه پوهېږم چې دوی څنګه پر کښېني چې هر رقم ډبل شی پر هوار کې یو ګړی بعد بس ګرمایش راپورته کړي څه خبره ده نو نه پوهېږم چې داسې ډېر سره راټول دي ستړی مه سره کوي که څنګه حساب دی دا ځای به د ستړی مشي نه یاجي بس دا خوا یو لیونی راشي غوږ به مو کړي یو اندازه په ساختماني
مشینري یا وسایلو کې هم داسې ده چې پرمختګ سوی دی. اوس وینې دا ډېر اټومیټیک میکسر دی د دغه د مساله ورته وایي، سیمټ ورته وایي، نو ښه پاک کار کوي. دا غټ چوک دی، دلته دا کار کیږي. ذکرا هم داسې ورته ګوري. ذکرا ذکرا وایي غټه ښځه یم په وړاندې مسله وم. ته مې کوچنی مسجد جوړېږي. او رښتیا هم ماما چې دا مازې لمر د په لوېدو سو هوا مې یو څه هیله سوه، هوا مې یو څه هیله سوه. مخکې ډېره ګرمي وه اول سر، دې خوا څه اوس ښایسته هوا راځي. بیا بل ورځ هم ولیدی ډېر ښایسته کور دی ماشاءالله. پرون سیمې ته موږ تېرېدو دا ما ولیدی، ډېر ساده ښایسته ډیزاین یې ورکړی دی. ورته وګورئ دې ځای ډېر ښه خوند راکوي. موټر مې ودروئ، مال داسې به یو ګړی په پښو قدم وو. راځئ نو ذکرا څه کوې؟ قدم وایې؟ صحیح دی. شی مې خو دې هم نه دی رانیولی و؟ چیرې رانیسې؟ کوم دکان؟ صحیح دی. نو ذکرا ته مو شی هم نه دی ورانیولی. هوا والا باد ایله سو، د دې خوا څخه ډېر ښایسته هوا لګېږي. وینې د ورځ هم ډېر ښایسته موسم جوړ کړی دی. یو ګړی به داسې ولاړ شو، نو موټر کې داسې وي چې موټره ټوله ورځ لمر ته ولاړ وي، دا وخت ګرم وي، او چې هندارې په بندې کې شي چالانه کې بیا هغه خوند نه وي په هوا کې. نو چې د باندې ازاده هوا یې ښه خوند کوي. نو اوس ګرمي ده داسې حساب دی چې غرم هغه رقم خوند نه کوي لکه په ژمي، ډېره ګرمي وي پکښې کې. نو دا لاندې ساحه بیا هم صحیح، دې خوا څخه ډېره ښایسته هوا لګېږي. دا فکر کومه ګلګلاب کرلی دي. دا عمومي دروازې سره که تاسې لیدلي هلته یې پخوا کرلي وو، اوس رسېدلي دي. نو په هغه اول پسرلي کې داسې خوند کوي چې یو تخت ګلګلاب دی. چیش دې رانیوی ذکرا؟ بس د دې کار وشو، چپس یې رانیوی. بس داسې ډېر یې مه دغه کوه، بالا خوره صحیح دی. پام کوه داسې نه وي چې ځان پرې شي خوږ کې، سمه ده؟ نو بس دغې فوارې ته یا دغه چمني ته راورسېدو. ذکرا بس شان رانیوله، خوشحاله ده، بس په رفتار کې خوري. موږ دا څه زونې راواخیستله، دا هم ښه خوند کوي کله کله. دا چمنیان نو ټوله د خلکو ډکي. دا ماشومان بیخي د ګروپ ته ورختلي دي. موږ هم کرار روان یو، نو ټلیفون کې هم نوټیفیکیشن نه راغلی چې ماښام داخل شو که څنګه حساب دی. خو ورځ د یاره ماښام به داخل شوی، خو د اذانو غږ لا تر اوسه نشته د ماښام. پر دوکانو باندې داسې حال چې واره یې نه پر کېږي. یو خو ګرمي ده، کولډرینک هم ډېر خلک څښي، نو نور دا پاپړ و دا شان خو نو عموما خوړل کېږي. بېرته مو اراده وکړه چې راوګرځېږو د دې فواره باندې. ګروپان هم ولګېدله، هوا تاریکه شوله ډېره، خلک ناست دي د اوبو شاوخوا.
چې ماښام شي هم هوا برابره شي هم برکې نو بیا ډېر ښه خوند کوي. ذکره څنګه فواره ده؟ ښایسته ده؟ ګلانو کې مه خیژه ښه. بیرته راغلو تقریبا د موټرو خواته. ذکرا ته ما ویل وځغلېږه تر موټره پورې. موټر لرې دی هغه دی کې وینئ. ښه شو یو اندازه مو قدم ووهه. نو بیخي ډېر وخت دلته کښېنستی د سړک پر غاړه باندې. ځکه یو څه ګرمه ده ښه، نور څه خبره نشته. نو زموږ سره چوکۍ چې دي هغه هم په موټر کې نه ولې. څه کوو؟ او نو ګړی به لا دلې یو نو ګورو چې څه کوو، په کومه لار ځو. نو تاسې راسره پاتې شئ. ذکرا ناسته ده زوڼې خوري. ذکرا زوڼې خوري؟ ای خوره صحیح دی. پیژم نه سر یم نه په خلاصېږي بالا. هسې مازې ژویي ماتولی یې نشي. نو له تاریکۍ څخه تقریبا راغلو نو دې د رڼاو خواته. نو روان یو کور ته. دغه لار به ولاړ شم ماما صحیح دی؟ بیخي بیروبار دی له هغې خوا را وګرځېدم. د دا کوڅو پر لار باندې به ولاړ شم. دې خواته بیا وینې خاص شی نشته. نو ارام ارامي ده د کورو په ساحه کې. خالي پر د عمومي سړکانو باندې بیروبار ډېر. نو بس ښه شپه ولرئ. نو هر ځای چې یاست که ورځ ولرئ نو تر بیا د الله په امان.